د خوست په ګربز ولسوالۍ کې د دوو سکنیو ورونو ترمنځ د یوې موضوع پر سر د رامنځته شوي بدۍ د له منځه وړلو او روغې جوړې په تړاو مراسم جوړ شوي وو. په پیل کې د ګربزو ولسوال مولوي عبدالحلیم حلیمي په خپلو خبرو کې خوښي وښوده چې د روغې جوړې او پخلاینې په ناسته کې ګډون کوي. زیاتوله یې د دواړو ورونو ترمنځ دا روغه جوړه د علماء کرامو، قومي مخورو او د خیر ښېګڼې غوښتونکو اشخاصو لخوا شوي او نن دواړو لوریو ته ابلاغ کیږي. ښاغلي حلیمي زیاتوله د اسلامي امارت مشرتابه او ټول مسؤلین له ولس سره خواخوږي لري چې دا د دوی مهرباني او د ښه نیت څرګندونه کوي. د ده په خبره د دښمنۍ او جنگ عامل له منځه تللی او دا وخت له دوی سره د تېرې ادارې مختلف کسان په یو ټغر ناست دي. ولسوال حلیمي وویل دا د ټولو مسؤلیت دی چې په هر ځای او هره سیمه کې د ورته شخصي دښمنیو په حل کې مرسته او هڅې وکړو. د ګربز ولسوالۍ مربوط په یوه کلي کې چې دوه نیم کاله مخکې کومه بدي د دوو سکنیو ورونو ترمنځ رامنځته شوې وه چې یو کس په هغې کې وژل شوی و. الحمدلله د ولسوالۍ د رهبرۍ په مشرۍ او د کلي قوم د علماء کرامو مشرونو په همکارۍ نن الحمدلله هغه موضوع بدي الله تعالی په دوستۍ سره بدله کړه. د ګربز ولسوالۍ امنیه قماندان مولوي نورزمان صدیقي هم په یاده پرېکړه او روغه جوړه خوښي وښوده. زیاته یې کړه که هر لوری له شوې فیصلې سرغړونه وکړي نو امارت ته او قوم ته پړ بلل کیږي او ورسره به قانوني چلند کیږي. موږ د مشرونو نه ډېر شکرګزاره یو چې د جوړې وکړې او داسې جوړه موږ نه راغواړو چې بعضې چې په د ګربز ولسوالۍ کې چې موږ څومره واسطکات وي، چې څومره مشکلات وي، تکالیف وي او دوی په منځ کې شخړې وي، نوره دوې لنجې وي چې دا چې لکه څه رقم چې د نن دغه شخړه په دوستي بدله شوه او داسې موږ نه په آینده کې نه غواړو چې موږ سره همکاري وکړي. موږ به خپل کوششونه نه سپموو. دواړو ورونو تیرو 2 کلونو کې د بدۍ په پاللو پښیماني څرګندوله او په شوې پرېکړه د رضایت ترڅنګ ژمنه وکړه چې له نن وروسته به د دښمنۍ پر ځای بیرته د ورورۍ ژوند پیلوي. دوی زیاتوله جنګ او شخړه د ستونزو حل نه دی او باید هره موضوع د خبرو او مذاکراتو له لارې هواره شي. په ورته وخت کې له نورو خلکو هم غوښتنه وکړه چې د دعوو او لانجو د حل و فصل په موخه مخلصو کسانو، علماو، مشرانو او د امارت ځایي مسؤلینو ته مراجعه وکړي څو د دوی په څیر یې ترمنځ روغه وکړي او د آرام ژوند څښتنان شي. که چې دا مشرون ولسوالون یمیخ کلي ته راغلي دي، یارون دوستونکي مخوري کې وکړی، دې نه ډېره مننه کوم چې دی یمیخ سره دا جوړه کې برخه وخوستله. زه لرې خلک نه دا غږ کم چې وینه په وینه نه مینځلی کېږي، باید وروسته د هغې جوړې وکړي، په صحیح معنی باندې د زړه نه یې وکړي. نن ورځ یوه لویه د خوښۍ ورځ ده چې دغې دوستونو سره د ولسوال زه د ورونو سره پخلا کړلم، نو دا نې زه ډېر افتخار کوم. وروسته دواړو ورونو لاهور شاه خان او رئیس خان یو بل ته بخښنه وکړه او د ورورۍ غېږې سره ورکړې. همدا شان یې د دوی ترمنځ د تېرې دښمنۍ د ختمېدا په پار د بدۍ ټوپۍ ړنګې کړې. د یادونې ده چې اسلامي امارت د دا ډول شخصي بدیو له منځه وړلو په هدف کوټلي ګامونه اخیستي او د ډېرو خلکو ترمنځ یې د دښمنۍ په بل شوي اور د سولې اوبه تویې کړي دي.